د مقاومت جبهې ومنله چې په اندراب کې غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د بغلان ولایت د اندراب په ولسوالۍ کې د جګړې خبر ورکړ او تایید یې کړه چې غړو ته یې مرګ ژوبله اوښتې. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پنجشنبې په یوې اعلامیې کې وویل چې تېره شپه د اسدالله اندرابي په نامه د دې جبهې یو قمندان د 4 وسلوالو سره د اندراب درې د بنوي په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې طالبانو د دغه وژل شویو کسانو مړي د دې سلا ولسوالۍ په بازار کې ایښي او تر اوسه یې د هغوی د ښخېدو او جنازې اجازه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې طالبانو سلګونو تازه وسلوال د اندراب درې ته لیږلي او کوښښ کوي چې په دې درې کې د مقاومت جبهې مورچل له منځه یوسي. ځینې سرچینو ویلي چې طالبانو هلیکاپټرو د دې جبهې ځینې مرکزونه بمبار کړي دي. هغه زیاته کړه هلته غله شته چې وخت ناوخت خلکو ته ستونزې جوړوي. هغوی تر تعقیب لاندې دي او انشاءالله ژر به له منځه لاړ شي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.